خوست کې سیمه ییزې سرچینو رسنیو ته ویلي چې پرون شپه شاوخوا 3 بجې د خوست د اسماعیل خیلو او مومندوزیو ولسوالیو په بهرام خیلو سیمه کې د فاروق په نوم د وزیرستاني کډوال چې د جماعت ملا امام هم و په کور کې چاودنه شوې چې په ترڅ کې 2 نجونې وژل شوي او یو ماشوم او یو بل نجلۍ ټپیان شوي دي. تر اوسه د دې چاودنې نوعیت او انګیزه نه ده په ډاګه شوې. تورخم کې د 14 ټنه لیتیم او ابراګ قیمتي کاڼي د قاچاق مخنیوی وسو. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر وايي په تورخم ښارګوټو کې د ګمرک مسؤلینو په 2 باروړونکو موټرونو کې 14 ټنه لیتیم د ابراګ په نوم قیمتي کاڼي او 45 کیلوګرامه ویښتانو د قاچاق مخنیوی کړی. د پاوزارت وايي د سوپر توکانو 29 ډول الوتکې تخنیکي معاینات ترسره کړي او الوتنې ته چمتو ده. یاد وزارت زیاتوي د مزار شریف د هوایي قومندانۍ د ساتنې او څارنې تخنیکي ګروپ پرسونل له لوري د سوپر توکانو 29 ډول الوتکې تخنیکي معاینات ترسره او الوتنې ته چمتو شوه. یونیسف وايي د افغان ماشومانو د روزنې لپاره به د روان کال تر پایه د محلي ټولګیو شمیر 20,000 ته ورسوي. یونیسف په بامیانو کې د یو محلي ټولګي د عکس په خپرولو سره ویلي د محلي ټولګیو متعلمین نجونې او هلکان د 2 کلونو درس په یوه کال کې بشپړوي. د یونیسف دا پروګرام د اسیا بانک، نړیوال بانک، جنوبي اسیا او د اروپایي ټولنې د بشري مرستو د پروګرام لخوا تمویلیږي. د یمن زرګونو اوسیدونکو د دې هیواد پلازمینې صنعا کې د غزې په تړانګه کې د اسرایلو د هوایي بریدونو په غبرګون کې لاریون پیل کړی. دغه لاریون وروسته له هغې پیل شو چې د اسرایلو لخوا د غزې تړانګې د پیل شوو بریدونو په پایله کې لسګونه فلسطینیانو خپل ژوند له لاسه ورکړ.